جانانه تاله د خلیج غرمه لیدلي نه دي غرمه لیدلي نه دي جانانه تاله د خلیج غرمه لیدلي نه دي غرمه لیدلي نه دي او سپیره بادونه بادې مړکي سعودي ته مزه غرمه وه تودې شګې د عربو وې ګرمي وه غرمه وه تودې شګې د عربو وې ګرمي وه مزدور په ګریوان به مې خولې پاتې کېدې. السلام علیکم ملګرو، نقیب یوسفزی یم. نن را سره عاجز صاحب ملګری دی راغلی یم دلته کې شمیسي ته ریاض شمیسي پارک دی. دلته کې اکثر په دې مازدیګر کې دا ټول مسافر راجمع کېږي دلته کې او د جمعې ورځې چوټي. نو عاجز له تاسو ته هرکلی یم او ډېره زیاته مننه مو کوم چې موږ له مو وخت راکړو. خوشحاله اوسئ، ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې موږ له راغلی یو زموږ سره دا مرکه کوئ. ډېره زیاته مننه. عاجز ژوند مو څنګه روان دی د خیره؟ ژوند خو د سعودي عرب داسې ژوند دی چې تاسو ته پته ده نقیب صاحب چې کله ښه کله خراب، خو بهرحال که سړی دلته په کار هم په ټینشن کي او که هغه وزګار هم په ټینشن کي، نو بس الحمدلله د الله شکر دی په صحت روغ یو او چې سړی روغ جوړ یو دا د الله پاک ډېر غټ نعمت دی. نو الحمدلله وخت ښه تېرېږي. ډېره زیاته مننه. عاجزه شاعري د څومره وخت؟ یاره شاعري خو نقیب صاحب دونه راته یاد دي چې په 1986 کې ما د سید نواب مخرور قیصه لیکلې وه چې د وحید ګل شباب په آواز باندې هغه په ټوله نړۍ کې هغې ځان پرې خلکو باندې ځایولی دی. نو د 86 نه واله د دې نه مخکې به ما داسې مات ګوړ غزل لیکو، خو د 86 نه واله بیا دې خوا چې کوم دی نو ما شعر و شاعري شروع کړی. تر اوسه تاسو کتابونه څو چاپ شوي؟ کتابونه خو یو د ګلونو څانګې چاپ شوی دی او دویم کتاب سر ګریوان او دریم کتاب چې دی نو داسې خو نقیب صاحب که وګورو نو لکه اوس چې را کوم کتابونه چاپ کېږي نو که زه اوس د زړه نه کم نو دغه کتابونه خو زما سره به د لسو کتابونو مواد موجود دي. خو مونږ وایو چې کتاب هغه کتاب دی ما چې کم کتابونه مخکې چاپ کړي دي هغه تاسو به کتابونه کتلي مي په هغې زه اوس خفه یم، ولې چې څومره وخت تېرېږي د سړي تجربه کېږي نو بیا هغه خپلې غلطۍ چې دي نو هغه سړي ته ښکاري که نه. نو کتابونه دوه چاپ دي. عزیزه ستاسو کلامونه هم ډېر لږ هغه نری نری واوره ورېږي، جی سکاره بلېږي، نغري غاړې له راشه. جی دغه کلام هم ستاسو ماشاءالله ډېر مخکې لاړو، پښتنو ډېر زیات خوښ کړو. حقیقت کې چې پښتانه ستاسو کلامونه ډېر زیات خوښوي. اوس لکه هغه بل کلام راغلی دغه یا به دیدنونه کېږي یا به دې ځوان. نو عاجز لاله خوښه دې نه چې ملګرو کلام تاسو شریک کړي؟ ولې نه، بلکل به شریک کړو. یا اول به درته یو دوه درې شعرونه ووایم. یو څو شعرونه دي چې وایي پاتې راته نه شو د پښتو سړي، پاتې راته نه شو د پښتو سړي، مري رانه د سترګو خوږېدو سړي، پاتې راته نه شو د پښتو سړي، مري رانه د سترګو خوږېدو سړي، او دلته هر سړی په غوږو کوڼ ګرځي، دلته هر سړی په غوږو کوڼ ګرځي، نشته د فریاد د اورېدو سړي، دلته هر سړی په غوږو کوڼ ګرځي، نشته د فریاد د اورېدو سړي، او تمه تې د حق فیصلې مه کوه، تمه تې د حق فیصلې مه کوه، او نن سبا خرڅېږي د جرګو سړي، تمه تې د حق فیصلې مه کوه، نن سبا خرڅېږي د جرګو سړي، او څه د ترهاګرو په نوم خاورې شو، څه د ترهاګرو په نوم خاورې شو، څه مې کړل برباد مسافرو سړي، څه د ترهاګرو په نوم خاورې شو، څه مې کړل برباد مسافرو سړي، او کور کې ناجزه د بچو سره، کور کې ناجزه د بچو سره، او نشته په وجره کې د وجرو سړي، پاتې راته نه شو د پښتو سړي، مري رانه د سترګو خوږېدو سړي. عزیز صاحب ستاسو هغه کلام چې نری نری واوره ورېږي دا د سره شعر کما دا شعر که ملګري به درم خوندوالي موږ درم خوندوالي که سندره خو بهرحال تاسو به ډېر اورېدلي د مینهوالو به هم اورېدلي خو چې ستاسو فرمایش ته جو نری نری واوره ورېږي سکاره بلیږي
د نغرې غاړې لاره شاو نری نری واوره وریږي سکاره بلیږي د نغرې غاړې لاره شا دا بعضې خلک شیطانان دي زمونږ د مینې دشمنان دي دا بعضې خلک شیطانان دي زمونږ د مینې دشمنان دي او زمونږ په ورانه خوشحالیږي سکاره بلیږي د نغرې غاړې لاره شه راځه چې یو بل ته نږدې شو د محبت خوږې کیسې شو راځه چې یو بل ته نږدې شو د محبت خوږې کیسې شو او شپه چې پخیږي یخني کیږي سکاره بلیږي د نغرې غاړې لاره شه عجزه بس که زد پرېږده قدم زمونږ په دوشل کېږده او عجزه بس که زد پرېږده قدم زمونږ په درشل کېږده او په مینه مات زړونه روغېږي سکاره بلیږي د نغرې غاړې لاره شه او نری نری واوره وریږي سکاره بلیږي د نغرې غاړې لاره شه مسافرۍ بیا کم د مسافرۍ خو به راته غزاړه وایم دا کم چې مشهور دي زم مسافرۍ دغه به ورته ووایم نو زم مسافرۍ لا چې پوره دي شي ارمان یا به دې دنونه کېږي یا به دې پیسوان زم مسافرۍ لا چې پوره دي شي ارمان یا به دې دنونه کېږي یا به دې پیزوان یا به دې دنونه کېږي یا به دې پیزوان وایم چې د لال ګوهر غمو سره دې وتلم زړه مې داسې غواړي چې د سرو سره دې وتلم زړه مې داسې غواړي چې د سرو سره دې وتلم خیر دې هرې سختې ته به ونیسه مزان یا به دې دنونه کېږي یا به دې پیزوان زم مسافرۍ لا چې پوره دي شي ارمان یا به دې دنونه کېږي یا به دې پیزوان زم چې په ګاونډ کې دې د سیالو سره سیاله کم ځان به سوځومه په غرمو تا به خوشحاله کړم ځان به سوځومه په غرمو تا به خوشحاله کړم وخت به په موږ راشي ګلې مه کوه خفګان یا به دې دنونه کېږي یا به دې پیزوان زم مسافرۍ لا چې پوره دي شي ارمان یا به دې دنونه کېږي یا به دې پیزوان اخري شعر دی زه د بل وطن مسافرۍ لستا دپاره ځم ولی خفه کېږي مزدورۍ لستا دپاره ځم ولی خفه کېږي مزدورۍ لستا دپاره ځم
زر زر برازم د سید نبی عجز پشان یا بدی دننا کیگی یا بدی پیزوان او بل هغه سعودي ته مزل ویم تاسو د مسافرۍ غواړئ د ملګري مسافر ناست دي دیو فرمایش دی هغه دلغه ګرانا غمونه باد ملکی سعودي ته مزه زما یادونه باد ملکی سعودي ته مزه ګرانا غمونه باد ملکی سعودي ته مزه جانان تعالی د خلیج غار ملیدلی ندی ہے غار ملیدلی ندی جانان تعالی د خلیج غار ملیدلی ندی ہے غار ملیدلی ندی او سپیرا بادونه باد ملکی سعودي ته مزاو ګرانا غمونه باد ملکی سعودي ته مزا عرب اوس هغه عرب ندي مزدوری نشته ده ہے مزدوری نشته ده عرب اوس هغه عرب ندي مزدوری نشته ده ہے مزدوری نشته ده او د سپن خوبونه باد ملکی سعودي ته مزاو ګرانا غمونه باد ملکی سعودي ته مزا اخری شعر دی اجزما گرز ډاډا د سیګالو د پاسا ہے د سیګالو د پاسا اجزما گرز ډاډا د سیګالو د پاسا ہے د سیګالو د پاساو درنګ کارونه باد ملکی سعودي ته مزاو ګرانا غمونه باد ملکی سعودي ته مزا